بسم الله الرحمن الرحيم. فاتر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15 سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سنا ستاینه د الله لپاره د چې د اسمانونو او زمکه جوړونکی او د پیغام رسونکو پرښتو ټاکونکی دی. دا سي پرښتې چې د هغو دوه او درې او څلور وزرونه دي. د هغه چې څنګه خوښوي د خپل مخلوق په جوړښت کې زیاتوالی راولي. په یقیني ډول الله په هر څه باندې قادر دی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي څوک د هغې بندونکی نشته او کوم چې هغه وتړي له الله نه ورسره بیا کوم بل څوک د هغې پرانیستونکی نشته. هغه د ستر قدرت او حکمت خاوند دی. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. اے خلکو پر تاسو چې د الله کومې پیرزوینې دي هغه په یاد ولرئ. آیا له الله نه پرته کوم بل هستونکی هم شته چې تاسو ته له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ له هغه نه پرته بل هیڅ معبود نشته. تاسو له کوم لوري نه غولول کیږئ؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اوس که ای پیغمبره دوی تا دروغجن ګڼي نو دا کومه نوې خبره نه ده. لته مخکې هم ډیر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي او ټول چارې په پای کې د الله لوري ته ورګرځېدونکي دي. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای خلکو د الله وعده په باوري ډول برحق ده. لدې عمل د دنیا ژوند تاسو نه غولوي او نه د هغه لوی غولونکی یعنی شیطان تاسو د الله په باب غولوي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. په حقیقت کې شیطان ستاسو دښمن دی نو تاسو هم هغه خپل دښمن وګڼئ. هغه خپل پیروان خپل لارې ته د دې لپاره رابولي چې هغوی د دوزخیانو له جملې نشي. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې کافر شي د هغو لپاره سخت عذاب دی او کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره مغفرت او لوی اجر دی. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما
يصنعون کانو څه مقام دی د هغه چا د گمراهۍ چې د هغه لپاره د هغه ناوړه عمل خایسته کړی شوی وي او هغه یې خګنی حقیقت دا دی چې د الله چاته خوښ شي په گمراهۍ کې اچوي او چاته چې خوښ شي سم لار ورخي نو ای پیغمبره ته خپل ځان د هغو خلکو په خاطر په غم او افسوس کې خامخا مویلې کوه څه چې دوی کوي الله ور باندې خو پوهیږي والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور هغه خو همغه الله دی چې بادونه لیږي بیا هغه وریځي راپورته کوي بیا موږ هغه دی وشاړي سیمه خواته بیایو او همغه زمکه را ژوندۍ کوي چې مړه پرته و د مړو شو انسانانو ژوندۍ کېدل به هم په همدغه شان من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور څوک چې عزت غواړي هغه باید وپوهیږي چې عزت ټول د الله دی د هغه حضور ته چې څه شی پاسور خيږي هغه صرف سپېڅلې وینا ده او ښه عمل هغه وینا پورته خيږي پاتې شول هغه کسان چې په ناوړو کړن لارو لاس پوری کوي د هغو لپاره سخت عذاب ده او د هغو مکر په خپل عالمن زتون کوي والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير الله تاسو له خاورې پیدا کړی بیا له نطفه نه بیا تاسو جوړې پیدا کړی یعنی نرو خزه هیڅ خزه نه حامل کیږي او نه ماشوم زیږوي مګر دا هر څه د الله په علم کې دي هیڅ عمر مندونکې عمر نمومي او نه د چا په عمر کې څه کموالی راځي مګر دا هر څه په یو کتاب کې لیکل شوی دی د الله لپاره دا ډیر آسان کار دی وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون او د دواړو سیندونو بو یو شانت نه دي یو ډول خوږی او تند ماتونکي دي هیڅ خلکیږي او بل ډول سخت ترخی مارګینی دي چې نشي څخل کېدای خو له دواړو نه تاسو تازه غوخه پلاس راوړي دا غوستلو لپاره د غاڼې وسایل ترې نه راباسي او په همدې او بو کې تاسو ګوري چې کشتۍ د هغه سینې چیروي وړاندې زی ترڅو چې تاسو د الله فضل ولټوي او د هغه شکر وستونکي شي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير هغه په ورځ کې شپه او په شپه کې ورځ نه نباسي لمر او سپوږمۍ رام کړی دي دا هر څه به ترې ټاکلې نیټې پورې چلیږي هغه الله چې د هغه په لاس کې دا ټول چاري دي ستاسو پروردګار دی پاچاهي د همغه ده له هغه پرته چې تاسو نور بولی هغوی دی او خلکی څښتنان هم نه دي ان تدعوهم لا
سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. که هغوی وبولي نو هغوی ستاسو دعاوې نشي اورېدلای او که واوري نو د هغو دعاو تاسو ته ځواب نشي درکولای او د قیامت په ورځ به هغوی ستاسو له شرک نه منکر شي. د حال له حقیقت نه داسې کوم صحیح خبر تاسو ته لیو با خبره پرته بل څوک نشي درکولای. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ای خلکو همدا تاسو الله ته اړیږي او الله خو بې نیاز خود په خپل استایل شوی دی. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. که هغه وغواړي نو تاسو به ایسته کړی او کوم نوې نسل به تاسو په ځای راولي. دغه کار کول د الله لپاره هیڅ ګران نه دی. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. هیڅ کوم پیټه اخیستونکی به د کوم بل چا پیټه وانخلي او که کوم درون بار شوی نفس د خپل پیټي پورته کولو لپاره بلنه ورکړي نو د هغه د پیټي دی وړې غونډې برخې د اوچتولو لپاره به هم څوک را نشي که هغه ډیر نږدې خپلوان هم وي. ای پیغمبره ته یوازې هماغه خلک ویرولای شي چې نالیدلي له خپل پروردګار نه ویریږي او لمونځ قایموي. هر څوک چې سپېڅلتیا غوړه کوي د خپل کېګنې لپاره یې کوي او ورګرځیدل د ټولو د همغه الله خواته دي. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. روند ولیدونکو برابر ندي نه تیاری او رڼا یو شانت دي نه یخ سیوری او تود المار یو شانت دي او نه ژوندۍ او مړی سره مساوي دي. د الله چې چاته خوښ شي ور او روي خو ای پیغمبره ته هغه خلق نشي اورولای چې په هدیرو کې خښ شوي دي. إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ته خو فقط یو خبردارونکی مونږ ته له حق سره لېږلی زیری ورکوونکی او ویرونکی او هیڅ کوم امت داسې نه دی تیر شوی چې هغه ته کوم ویرونکی نه وي راغلی. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. اوس که دغه خلک ته دروغجن ګڼي نو له دوی نه مخکې تیر شو خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي. هغه ته د هغو پیغمبرانو څرګندو دلیلونو او صحیفو او روښانه هدایات ورکوونکي کتاب سره راغلی وو. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. بیا کوم خلکو چې ونه مانه ما هغوی ونیول او ګوره چې زما سزا څومره سخته وه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود
آیا ته نوینې چې الله له اسمانه اوبوروي او بیا د هغو په وسیله مونږ راز میوې راباسو چې مختلف رنګونه وي په غرونو کې سپینې او سرې لارې پیدا کړي چې بیلابیل رنګونه لري او تور کمرونه یې پیدا کړي ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور په هم دې ډول د انسانانو او جناورو او څاروي رنگونه هم مختلف دي حقیقت دا دی چې د الله له بندگانو نه یوازې عالمان له هغه نه ویریږي بشک الله برلاسه او بخونکی دی إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور کوم کسان چې د الله کتاب لولي او لمونځ قایموي او چې موږ هغه ته روزي ورکړې ده له غینه په ښکارا او پټه د خدای په لار کې لګښت کوي په یقیني ډول هغه د داسې وی سوداګرۍ هله مندي چې په هغه کې به هیڅ کله زیان نه وي په دغه سوداګرۍ کې هغه خپل هرڅه د دې لپاره ورکړي دي ترڅو چې الله د هغه اجر په پوره توګه هغه ته ورکړي او له خپل پیرزوینې څخه لا زیاته ور په برخه کړي بشک الله بخشش کوونکی او قدردان دی والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ای پیغمبر کوم کتاب چې مونږ ته د وحی په وسیله د لېږلای دی هغه حق دی د هغو کتابونو تصدیق کوونکی دی چې لدنه مخکې راغلی وو بشک الله د خپل بندگانو له حاله با خبر او په هر شی باندې نظر لرونکی دی ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير بیا مو هغه کسان د دې کتاب وارثان کړل چې موږ هغوی د دغه میراث وړلو لپاره له خپل بندگانو نه غوړه کړل اوس نو له هغو نه څوک پر خپل نفس ظلم کوونکي دي او څوک میانه راو دي او څوک د الله په اذن سره په نیکیو کې وړاندې تلونکي دي همدا ډیر لوی فضل دی جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير د تل تر تله هستوګنی جنتونه دي چې هغه ته به دوی ورننوزي هلته به دوی د سرو زرو په بنگړیو او مرغلرو سره سنگار کړی شي هلته به د هغو جامې د ورېخم وي وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب او هغوی به وایي چې شکر دی د هغه خدای چې لمونږ نه غم ایسته کړ په یقیني ډول زمون پروردګار بخونکی او قدردان دی هغه ذات چې مونږه په خپل لورین سره په ابدي استوګنځي کې میشته کړو اوس دلته نه پر مونږ کړهو راځي او نه راته ستوماني رسیږي والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور او کوم کسان چې کافر شوي دي
د هغو لپاره د دوزخ اور دی نه به مړ کیږي چې داستاني پای ته ورسیږي او نه به د هغوی لپاره د دوزخ په عذاب کې څه کموالی راوستل شي په دې ډول مونږ هر هغه چاته بدل ورکوو چې کفر کوونکی وي وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وی به هلته فریاد و ویلا وکړي چې ای زمون پروردګاره مونږ له دې ځای وباسه ترڅو چې مونږ ښه عمل وکړو نه هغه څه عملونه چې په خوا مو کول جواب ورکړی شي آیا مونږ تاسو ته دومره عمر نه ودر کړی چې چا په هغه کې عبرت اخیستل غوښتلای نو عبرت اخیستلای شو او تاسو ته ویرونکې هم درغلیو نو اوس د سخت عذاب خوند وڅکي دلته د ظالمانو کوم رستندوی نشته إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور بشک الله د اسمانونو او زمکه له هر پټ شینه خبره ده هغه خو ان د سینو په پټو رازونو پوهیږي هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا فما غزات دی چې تاسو په ځمکه کې خلفا ګرځولي اوس چې هر څوک کافر کیږي د هغه د کفر او بال پر همغه دی او کافرانو ته د هغو کفر لدی پرته بل هیڅ پرمختګ نشي ورکولای چې د هغو د پروردګار غضب پر هغو لا زیات پتاو راځي د کافرانو لپاره د زیان لزیاتېدو پرته نور څه پرمختګ نشته قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ای پیغمبره دوی ته وایي آیا تاسو کله خپل هغه شریکان لیدلی دي چې له خدای پرته بولی ما ته راوخی هغوی په ځمکه کې څه پیدا کړی دي یا په اسمانونو کې د هغو څه وانډه ده که دوی جواب نشي ویلای نو له دوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ دوی ته کوم لیک ورکړای دی چې د هغه پر اساس دوی د خپل شرک لپاره کوم څرګند سند وخی نه بلکې دغه ظالمان یو بل ته په دروغ او دوکي ورکړي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا حقیقت دا دی چې واځي همدا الله دی چې اسمانونه او ځمکه یې لمنځه تلونه ساتلي دي او که هغه بی ځای شي نو له الله نه ورسته کوم بل څوک د هغو راټینګونکی نشته بشک الله ډیر زغمونکی او بخونکی دی وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا دوی د کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې که دوی ته کوم ویرونکی راغلی وای نو دوی به د نړۍ له بل هر قوم نه زیات پر سم لارو مګر کله چې دوی ته ویرونکی راغی نو د هغه راتلو په دوی کې له حق نه تېښتې څخه بل څه زیات نه کړل استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة
لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دوی په ځمکه کې لا زیات تکبر اختیار کړ او د ناوړه د سیسو په کار چولې شروع کړل. په داسې حال کې چې ناوړه د سیسې هم دې خپل کار چونکو ته ورلغاړه کیږي. نو آیا دوی دې ته سرګي په لار دي چې له پخوانیو قومونو سره چې د الله کوم کړنلار و همغه دوی سره هم وشي؟ که دا خبره وینو ته به هیڅ کله د الله په کړنلار کې څه بدلون نه مومي او ته به هیڅ کله ونه ویني چې د الله کړنچاره د هغه له ټاکلې لارې نه کوم طاقت واړولای شي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلی نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلای وای چې له دوی نه ډیر زیات طاقت درلود. هیڅ شی د الله به وسی کوونکی نه دی، نه په اسمانونو او نه په ځمکه کې. هغه په هر څه باندې پوهیږي او په هر څه باندې قدرت لري. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. کچیرته الله تعالی خلق د حقوق پکړن چارو باندې نیولای نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکه ژوندای نه وای پریخي، خو هغه جل علا شانه دوی ته تریوي ټاکلې نیټه پورې مهلت ورکړي. بیا چې کله د دوی نیټه پوره شي نو الله تعالی د خپل بندگانو لیدونکی دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.